السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أبي الدرداء رضي الله عنه روایت رسول الله صلى الله عليه وسلم برکوی من قال حين يصبح وحين يمسي، څوک چې سهار او ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم برکوی دغه کلمات ووایي چې مخکې مې درته تلاوت کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي وواره وایي کفاه الله ما اهمه من امر دنیا والآخره. الله جل جلاله به د هغه څه چې ده یې قصد کړی وي، که د دنیا کار وي او که د آخرت کار وي، الله به کې بریالی کړي. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی د حسین رضی الله عنه څخه من قال حين يصبح 7 مرات، که چا سهار وواره دا کلمات وویلې حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لم يصيبه ذلك اليوم ولا تلك الليلة، نبا په دغه ورځ باندې به نه په دغه شپه باندې به د لره یو تکلیف ورسیږي او نه به غرق کړول سي او نه به یې بل مصیبت ورورسول سي. او دغه رنګه یو صحابي څخه روایت دی چې او د محمد بن کعب وایي خرجت سریة الى ارض روم، هغه یو لښکر د مؤمنانو د روم ځمکې ته ولاړ. یو صحابي وایي راوولیدی له اوښ څخه پښه یې ماته سوه، نو له دوی په طاقت کې نه و چې ورسره یوسي، ځکه دا په عذاب دردونه یې کول. نو د ده سره آس ورسره و، هغه یې ورته وتړی د یو درختې لاندې سره او ده ته یې اوبه و ډوډۍ و شیان کښېښوول چې ته راوخته ګزاره کوه چې موږ راځو. دغه وایي کوم چې صحابه کرام راته ولاړل فلما ولوا اتاه آت، چې دوی ولاړل یو څوک راغلی راتل مالک هاهنا، څه کوې؟ مال پښه مې ماته سوې ده. فترکني اصحاب، دې لپاره ته ضع یدک، پر هغه ځای باندې لاس کښېږده چې هغه ته درد احساسوې. وایي ما پر هغه ځای باندې لاس کښېښوی، بیا ده راته ویل دا ووایه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دی وایي ما هغه ځای باندې لاس کښېښوی، دا آیات مې وایي فصح مکانه ورکب فرسه وادرک اصحابه، پس دی پر اوښ یا پر آس باندې سپور شو، خپل انډیوالانو ته ځان ورسوه. نو زموږ علاج باید شفا او زموږ علاج باید قرآن وي، او الحمدلله چې مؤمنان یو. د سورة توبې 98 آیات سبحان 214 تفسیر در المنصور جلد نمبر 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.